راځئ وګورو چې 14 منفي 2 څو کېږي او بیا فکر وکړو چې 14 منفي 4 څو کېږي او بیا 14 منفي 6 څو کېږي. غواړم تاسو ته وایم چې ویډیو یې ودروئ او مخکې له دې چې زه یې حل کړم تاسې په خپله یو کوښښ وکړئ. فرض کوو چې تاسې خپل کوښښ وکړ. اوس راځئ چې کار پرې وکړو. د 14 عدد لکه څرنګه چې لیکل سوی نو دا د لسو یو بشپړ ګروپ دی. کوم چې یو یې موږ ته 10 بیان کوي جمع 4 نور یویز. راځئ وګورو چې پوره 14 شیان لرو. دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یقینا چې د لسو یو ګروپ لرو. دلته د لسو یو ګروپ لرو. دغه د لسو ګروپ اجازه راکړئ چې داسې دا خط ترې تاو کړم. دا یو د لسو ګروپ. او اوس څومره نور یویز لرو؟ 1 2 3 4 4 یویز لرو. نو دا په حقیقت کې 14 دي. دا یو چې دلته یې لرو له لسو څخه نمایندګي کوي، یعنې د لسو یو بشپړ ګروپ دی. دا د لسو یو ګروپ اجازه راکړئ ولیکم. د لسو یو ګروپ او بیا 4 یویز لرو. کولای سو ووایو 4 د دې په شان 4 یویز نو په حقیقت کې 14 دي. راځئ چې هر یو جلا جلا وګورو. 14 منفي 2 څو کېږي؟ ښه 2 ترې لرې کوو. دا یو او دا هم بل. نو څو پاتې سول؟ ډېر ښه. تر اوسه پورې د لسو یو بشپړ ګروپ لرو. نو موږ دلته یو لرو. ورپسې څو یویز پاتې دي؟ ډېر ښه 2 یویز لرو. 2 یویز دلته پاتې دي. 1 2 نو ټول 12 پاتې کېږي. ښه اوس 14 منفي 4 څو کېږي؟ ودرېږئ چې دا پاک کړم. داسې په دې ډول سره که دا پاک کړم نو 14 منفي 4 څو کېږي؟ اوس غواړم چې 1 2 3 او 4 ترې لرې کړم. دا 4 دانې ټول مو ترې لرې کړل. اوس څو پاتې سول؟ ښه تر اوسه پورې د لسو یو بشپړ ګروپ لرو. تر اوسه پورې د لسو یو کامل ګروپ. نو د یویز په ځای کې کوم عدد نسته؟ نو لیکو 14 منفي 4 10 کېږي. او له دې څخه پوهیږو چې 14 10 جمع 4 سره مساوي ده. او اوس 4 ترې منفي کوو چې 10 لاسته راسي. اجازه راکړئ ولیکم په همدې ډول. 10 جمع 4 یعنی 14 کېږي. 10 جمع 4 14 کېږي. او اوس غواړو 4 ترې منفي کړو. اوس 4 ترې منفي کوو. که چیرې ولرو چې 4 منفي 4 جمع 10 ښه 4 منفي 4 0 کېږي. نو دلته 10 جمع 0 پاتې کېږي یا تنها 10. عین شی دلته هم لرو. 4 جمع 10 14 کېږي. او بیا 2 ترې منفي کوو. نو دلته پاتې کېږي چې 10 جمع 4 منفي 2 څو کېږي؟ دا 2 کېږي. کوم چې دلته یې لرو. که یې نور هم ساده کړو نو 2 کېږي. دلته دا 2 که دا ساده کړو دلته دا 0 کېږي. اوس راځئ چې آخري ته راسو. نو 14 منفي 6 څو کېږي؟ غواړو چې 1 2 3 4 ترې لرې کړو. او همداسې بیا 5 او بیا 6. نو اوس مو د لسو ګروپ هم ټوټې کړ. نو ځواب به اوس یو رقمي عدد وي. او دلته چې کوم عددونه پاتې دي 1 2 3 4 5 6 7 8 او د له 8 سره مساوي ده.